لوی او لوران څښتن تعالی په نامه د کومه ورځ نه چې خخي کلتوري ټولنه جوړه شوې د دې موخه او هدف هم دا دی چې څنګه کولای شو چې پښتو ادب فولکلور بډایه کړو او په دې لاره کې یو څه قدم پورته کړو نو په همدغه لړۍ کې خخي کلتوري ټولنه شل قلمه کتابونه چاپ کړي دي چې افغان د احمد شاه بابا اداري سیستم عبدالوکیل اټک په ننګرهار کې زما سناسه 2 کلنې رسمي دندې د ولسی پانګه د مولوی عبدالشکور ریاسینی سیرن او راټولونه د مخامونو دوی د اغلی نجيبه سارا بیابانی شيري ټولګه د پنجرې مرغې د اغلی نجيبه سارا بیابانی شيري ټولګه او زما د عشق جوړ ورانه شول د اغلی سارا بیابانی شيري ټولګه رڼي وخت کې د اجمل اټک یوسفزي شيري ټولګه د ازمیخ ټولې د لندو کیسو ټولګه د ځنګل زناور سمبولیکه کیسه ارکیا مارک سیاسي ډرامه پښتانه مباحث دي تالیف زما زړه تاسو سره د ارواحات سید مراد مین شيري ټولګه زمانه مبيليګه د حسینه ګل تنها شيري غور چان غزل باغ شيري ټولګه د اجمل اټک یوسفزي شيري ټولګه کرجه بابا سیاسي تنظیمونه شربت ګلي د ژوند کیسه کما یو کله او سوسلی ادبي او سیلابي تذکره خواږه نسونه بیا کډی باریږي د شفتمل کموال امدارنګه د خخي کلتوري ټولنې د واخان په نوم خبرنه اورګان لرلو چې مهالني توګه باندې وخت په وخت پدېږي په ډېر لنډه موده کې خخي کلتوري ټولنه هوډ لري چې لاندې کتابونه هم د چاپ په ګڼه سنگار کې د اټک دردونه شيري ټولګه د اجمل اټک یوسفزي شیرونه مسافر لیکوال دا یو تذکره ده چې دا هم د اجمل اټک یوسفزي د خوا په کار روان دي د ختیځ ګلونه په دې کې هغه خاغلی او منلي سيري چې د معرفت لپاره او د ادب لپاره او د ننګرهار کې د فرهنګ او معرفت لپاره کار کړی هغه سره راټول کړی دي او نور خوږی او تاریخي کیسې چې د اوسه تاریخي بڼه لري هم د چاپلان دي خخي کلتوري ټولنه وخت واخواړي چې فرهنګي ادبي او غونډې جوړې کی د ستاینې غونډې جوړې کی چې په دې اواخرو کې خخي کلتوري ټولنه د پنځون د مرګرو په ګډون از ټول منیلی استاد او فاضل استاد محمد آصف سمیم ته د اټک د ستروزرو میډال ورک خخي کلتوري ټولنه هوډ لري چې د ځوان نسل سره اوګه کارو کی او د دوی د پاره د پوهې د ادب کلچر تاریخ سونه سیمینارونه ورکشاپونه او همدارنګه غونډې د دایره کې تر څو ځوان کولو کولای شي چې د خپل ادب کلچر فرهنګ او تاریخ نه خبر شي د یو مرافع هوسا افغانستان په هیله چې پښتو د سرکار ژبه شي